د یوې جملې ځکه په الماني ژبه باندې کله چې موږ چاته وایو ته یو منافق یې، دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو دو بیست ein Heuchler، دو بیست ein Heuchler. او کله چې موږ چاته وایو ته ولې ماته ځواب نه راکوې، ته ولې ماته ځواب نه راکوې، نو بیا دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو warum antwortest du mir nicht، warum antwortest du mir nicht. او چې کله موږ چاته وایو ځکه چې زه مصروف یم یا ځکه چې زه بوخت وم ځکه ځواب ما نه درکاوه، دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو weil ich beschäftigt war، weil ich beschäftigt war.